پاکستان او هند چې گاونډي خو د یو بل مخالف هیوادونه دي دواړه سیلابونو ځپلي دي. د سپټمبر په 15مه هم په پاکستان کې د لویو سیلابونو له امله د کورونو په چتونو د بند پاتې شوو خلکو د موندلو لپاره ډرونونه کارول کېدل. फिगर शेयर करूं तो बाय नाउ जब हम बात कर रहे हैं اوس مهال که زه دا ارقام له تاسو سره شریک کړم، تر اوسه پورې کله چې موږ خبرې کوو له بده مرغه په ټول پنجاب صوبه کې نږدې 3951 کلي سیلابونو لاندې کړي دي. موږ 8,15,617 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستلي دي. इसी तरह 38,75,617 लोगों को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं. بلخوا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هم د سپټمبر په 4مه ځای خلک د خپلو جزوي ډوب شوو کورونو څخه د رسیو او کشتیو په کارولو سره ویستل کېدل. کشمیریان د پله پسې بارانونو وروسته راغلو سختو سیلابونو زیانمن کړي دي. مکان ابھی پانی کے نیچے ہیں اور دوسرا اس کے علاوه پیډي تو چارو طرف کورونه ډوب شوي دي او تاسو لیدلی شئ چې ټول فصلونه تر اوبو لاندې دي. هر څه یې ویجاړ کړي دي. تاسو دا د هر چا په مخ لیدلی شئ. هر څوک ډېر اندېښمن دی. موږ یوازې دعا کوو چې نور چاته د سر او مال زیان ونه رسیږي. बहुत परेशान है. सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ज़्यादा से और ज़्यादा नुकसान ना हो और खुदा न खास्ता कोई भी जानी नुकसान ना हो. دغه راز هم د سپټمبر په 4مه د هند په هماچل پردیش ایالت کې بیا یو شمېر کسان د ځمکې ښویدو په پیښو کې ووژل شول او ځینې لا هم د ملبو لاندې وو. پر دې سربیره د هیواد په مختلفو برخو کې سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړي او لارې کوڅې له اوبو ډکې دي. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د سپټمبر په 15مه قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په سیلابونو کې 804 کسان وژل شوي او نږدې 1200 نور ژوبل دي. د پاکستان د قدرتي پدونو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وايي نږدې 40 لکه خلک سیلابونو یوازې په پنجاب کې اغیزمن کړي دي. دغه راز په هند کې هم لسګونه کسانو سیلابونو وژلي او میلیونونه یې اغیزمن کړي دي.